د غږیزو کتابونو درنو اوریدونکو سلام او وخت مو په خیر. د کتابونو له لړۍ څخه دا ځل تاسو ته یو غوره شوی ناول پولیس اخته د دنیا پای د اوکلن د درجې مرګ کیسه وړاندې کوو. هیله ده تر پایه را سره ملتیا وکړئ. د دې کتاب لیکوال نستوه نادري او پښتو ژباړن محمد عمر ستانکزی دی. د پولیس اخته د دنیا پای ناول لومړۍ برخه. پیلیزه بدمرغي کابل سیند ته د ټپي تمسا په څېر د کابل له زړه څخه ورو ورو د ښار مرکز خواته په حرکت و. کله چې پولیس اخته ته نږدې رسېده د پله دواړو خواو ته هغه راټول شوي او ژوبل شوي اشخاص په خپله لمن کې ښودل چې له ځان سره ډېر ژور دردونه او ترخې کیسې پټې ساتلې وې. پولیس اخته له هغه ښامار سره ورته والی درلود چې سینه یې د سیند په ناولو اوبو پورې نښتې وي او فکر دې کاوه چې پر سینه باندې یې دا ناولو اوبو له تېرېدو څخه خوند اخیسته. خوله یې د سیاه چالې یعنې تور سوري په څېر چې تالې معلوم نه دی وهمناک او ډارونکې خلاصه وه. که چیرې یې خولې ته دننه کېدلې هر څه له منځه تلل، ژوند، انسانیت، وخت، ځای، خیال، هیله او نور هر څه پای ته رسېدل. هر څه خپل وروستي ګامونه اخیستل او پای ته رسېدل. خو یو څه پیل کېدل هغه ترخه او وینه بهونکې کیسه ده چې وروسته په سرطان بدلېده او ټول انساني وجود یې نیوه. د انسان تېر ته یې ورو ورو ریښه غځوله چې راتلونکی او برخلیک تیاره او تاریخ دی. پولیس اخته د مقناطیس په څېر داسې قوي و کله به چې تاسو په خپله غیږ کې ونیولی د هغې غوښې په څېر چې هډوکی یې پوښلی وي په بدن پورې منښته بل هېڅ ځواک نشو کولی چې له منګلو څخه یې تاسو وژغوري. د هغه تیارو سیورو په څېر و چې د ژغورلو لپاره مو که هر څومره لاس او پښې وهلی لا ژور تللی او په هغه تاریکۍ کې ښخېدلی او درد مو لا قوت مونده. زه نستوه نادري د کابل په پولیس اخته کې دردمند ژوندي له بیلګو او د ژوند د تریخ حقیقت له عیني شاهدانو څخه یم. اوس مې وغوښتل هغه څه چې نږدې یوه لسیزه زما د سترګو په وړاندې واقع شوي دي او وروسته مې په ذهن کې د ژوند د یوې تیارې پدیدې په څېر د روږديتوب د پولادي قلم او اوسپنیز څټک په واسطه حک شوي دي بیان کړم. څه وکولی شم چې د مافیایي کابل یو بل تیاره پټ او ناڅرګند اړخ تاسو ته وښیم او تاسو چې تر اوسه پورې د دغه وحشي توپان منګلو کې نه یې اسیر شوي او تاسو تر اوسه پورې د یوه روږدي د دې ټولو بدبختۍ او مصیبت په اړه نه پوهیږئ او لیواله یاست چې پوه شئ. هغه کرښې چې په دې برخه کې لیکم ډېرې دردونکې دي. د دې هرې کرښې د لیکلو لپاره مې ډېر کړاوونه او ستونزې ګاللې دي. څه وکولی شم چې خپل غم په لیکلې بڼه وړاندې کړی شم او د هغه خوږو جبران وکولی شم چې له بده مرغه په ناوړه حالت کې راباندې تیر شوي دي او یا هغه نړۍ چې زما د سترګو په وړاندې ترسیم کیږي او غمونه یې ځوروي چې ګیر پکې راغلی وم. زه هڅه کوم چې له ځانه یې لرې کړم او خلکو ته یې ورسوم. حیران پاتې یم، نه پوهیږم چې د روږديتوب د تیاره کوهي له کوم ځای څخه پیل وکړم. له هرې برخې چې پیل کوم په پای کې له یوې لویې تراژیدۍ او ذهني کشمکش سره مخ کیږم. هغه داسې ځای و چې انسانان پکې دردېدل او داسې به پراته و لکه روح چې کډې ترې کړې وي. زه د هغه دردونو ستونزه وړاندوینه نشم کولی ځکه ډېرې اوږدې او پلنې ستونزې هلته موجودې وې. دا ټولو سختیو دردونو او غمونو سره سره چې د دې ټولګې د لیکلو په لړ کې ماته مخې ته راغلل. بیا هم خوښ یم چې د پرند خپرندویه ټولنې او میرمن زحل سیرت په سمون سره مې وکولی شول چې د چاپ په ګاڼه یې سمبال کړم. دا زما لپاره چې په یوه لسیزه مې د بدبختیو هیرولو او ویره کې تیره کړې ده ډېر ستر او ارزښتمن کار دی. تاسې درانه دوستان چې دغه لیکنه لولئ او هغه نوې تنکي ماشومانو ته مو چې تر اوسه د ژوند د ښو او بدو په اړه څه نه پوهیږي یوه لویه بیلګه او عبرت کیدای شي. څو د روږديتوب له منګلو څخه د ځان او کورنۍ د ساتلو په فکر کې شي. هغه ورځ چې سهار یې سوړ، تریخ او ساه نیونکی و، پر پولیس اخته باندې د توپان د خاموشۍ چوپتیا خوره وه.
کله کله به د قمار وهونکو ښکنځلو دا له منځه وړونکې چوپتیا ماتوله. وروسته به بیا ځلې د ټولو په رګونو کې چوپتیا حاکمه کېده. هر روږده به په یوه څنډه کې سر ښکته ناست و او د خپل ځان په اړه به یې سوچ کړی و. په خپلو یادونو کې ډوب و. هغه یو کس چې ماته ډېر نږدې و، ترې ومې پوښتل څه خبره ده؟ ویې ویل راټولونه راځي، ټاکل شوې چې په مخدره توکو روږده د درملې د 1000 بستریز او 1500 بستریز روغتونونو کارکوونکي راشي. زه هم له هغه ځایه راپورته شوم. د ښیښې پایپ مې په لاس کې و. د نیم ساعت لپاره مې پایپ ته ونه کتل. د هغه ورځو په یاد کې لاړم چې هغه وخت زه په نشهیي توکو نه وم روږدی. وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دردونکې اوښکې، د هغه دردونو څخه چې نشم کولی ټول دلته بیان کړم. خپل شاوخواته مې وکتل چې د تیر په څیر د مخدره توکو پایپ او نای چې خپلې خواته ګوري ژاړي. د قمار وهونکو غږونه مې اورېدل. د لویو او ګاونډیو ودانیو د سپټیک پایپونو یو ډول ناوړه لوی غږ ټول ځای نیولی و. او بس یو ځل چوپتیا ماته شوه. د نشهیي توکو د یو شمېر کارکوونکو او عسکرو وحشي او نازک غږ ټول پل ونیوه. پورته شئ مردګوانو، بېناموسانو، حرامیانو، مورګانې، خویندې او ښځې مو. ټول له خپله ځایه پورته شول او په تېښته بریالي شول. مامورینو په خپل وحشتناک او لوړ غږ ښکنځلې کولې. د پسرلي زرغون فصل لومړۍ ورځې وې. د کابل سیند اوبو په بېسارې توګه د مستۍ څپې وهلې. ډېرو کسانو په اوبو کې ځانونه واچول، اوبو له ځان سره یې وړل او یو شمېر هم د پل د لویدیځ خواته په تېښته کې وو. عسکرو خپلې تومانچې له کمربندونو راویستلې او ټولو په بیړه ډزې پیل کړې. زه له خپل ځای څخه پورته شوم. غوښتل مې وتښتم چې په ناڅاپي توګه د یوې مېرمنې نرم او لطیف غږ چې له درد او غم څخه ډک و زما پام یې خپل ځان ته واړاوه. نستوه جانه، نستوه جانه، زما لاس ونیسه. کله چې ځیر شوم ګورم چې خاله فاطمه وه، د لوړې ونې او ښه هیکل درلودونکې مېرمن چې له بده مرغه حامله هم وه. لاس مې یې ونیوه. څنګ ته یې 3 کڅوړې هم ایښې وې. خپلې کڅوړې یې ماته راکړې او جوړه د پله وروستۍ خواته هغې خیمې ته چې د پولیسو تر ټولو خونړۍ روږدې د کاکا په زوی یادېده روان شو. غوښتل مې ګړندی لاړ شم چې خاله فاطمې وویل په کرار. په ډېر تکلیف مو ځان د خیمې داخل ته ورساوه. خاله فاطمې ته مې وویل دلته کښېنه، که چیرې مامورین راغلل ورته ووایه چې حامله یم او روغتون ته نشم تلای. زه له تا څخه لرې هغه تیاره ځای کې پټېږم څو تا ته څوک زیان در ونه رسوي. څو دقیقې وروسته د نشهیي توکو کارکوونکي خیمې ته نږدې شول. د خالې فاطمې په لیدو سره په خیمه کې وګرځېدل او زه ناچار د خیمې له شا څخه پورته شوم. معروف خان او 3 تن نور کارکوونکي ماته په داسې حال کې رانږدې شول چې لرګي په لاسو کې وو. د دوی له ډلې یې وغوښتل چې ما په لرګي ووهي، خو معروف خان اجازه ورنه کړه. ویې ویل ورځه د خیمې داخل ته لاړ شه، د خالې فاطمې څنګ ته. کار چا څه وویل ورته ووایه چې ما ته معروف خان اجازه راکړې ده. بیا را وګرځېدل او پرله پسې څو ډزې وکړې. په نشهیي موادو د روږدو ټول شته یې وسوځول. کله چې د ګاز بالونونو اور واخیست په پرله پسې توګه یې چاودنې کولې. داسې تصور کېده چې پولیسو خته په راکټونو ویشتل کېږي. مامورینو له موږ څخه واټن واخیسته او د روږدو مظلومانه غږونو او چغې تر لرې پرتو سیمو پورې اورېدل کېدې. خالې فاطمې زما خواته وکتل. ویې ویل مننه نستوه جانه، که ته نه وې شاید زما ژوند پای ته رسېدلی وای. ومې ویل نه خاله فاطمې، ما هیڅ کار نه دی کړی. لوی رب له تا سره مرسته وکړه. زه هسې یوه وسیله او بهانه شوم. خاله فاطمې تل ډېر تیز عطر کارول. ټوله خیمه د خاله فاطمې د تیزو عطرو بوی په سر نیولې وه. ومې ویل خاله فاطمې، مور مې چې کوم وخت د انۍ کیسه راته کوي وایي یوه لوړه سپینه ښکلې او لوی هیکل لرونکې ښځه وه. هغه وخت چې تا وینم فکر او احساس کوم چې ته زما هماغه انۍ یې. خاله فاطمې په ټوکو کې وویل زه ډېره زړه شوې یم. ومې ویل نه خاله فاطمې، ته ډېره ځوانه یې. زما لیدلوری او احساس تا پر وړاندې همدا دی. وروسته مې وغوښتل چې د دې خبرو لوری بدل شي. پوښتنه مې ترې وکړه ته ولې او څنګه په دې توکو روږدې شوې؟ خاله فاطمې وویل د خپل لومړني خاوند له امله.
نازوانه او بې غیرته نور څه ونه شو کولی پرته له دې چې زه یې روږدې کړم څو د هغه تابع شم. دا خبرې یې په داسې حالت کې کولې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې. ویې ویل زه یوازې یوه نجلۍ نه وم. په خان آباد کې د شاوخوا ګاونډیان او خلک زما مینهوال وه، خو یوه سړي چې دوه مېرمنې یې هم درلودې او زموږ په سیمه کې قومندان و. څو ځلې یې زه په کوڅه کې لیدلې وم او بالاخره یې جرګه راولېږله. ما دې نه ځواب ورکړ څو چې یوه شپه یې زما پلار په کوڅه کې د ټوپک په قنداغ وواهه او ویې ویل که چیرې دې لور ماته رانه کړې بل ځل دې په مرمۍ په سر ولم. د شپې مې پلار په وینو ککړ کور ته راغی او د پیښې په اړه یې کیسه راته وکړه. مجبوره شوم هغه مې د خاوند په توګه ومانه. وروسته چې هر څوک کوښښ وکړ چې زه له زړه ورته چمتو او له هغې سره نږدې شم، ما یې خبره نه منله او په حقیقت کې مې په هیڅ ډول زړه نه منله چې زه له ده سره نږدې واوسم. څو چې ناروغه شوم او یوه شپه یې هیروین راته راوړل چې ستا له پلاره پلانی ملا ته تللی وم او دا دودي یې راکړ چې دود یې کړه په دې خاطر چې پیریان دې له بدن څخه بهر شي نو دا باید د سګرټ په ډول وڅکوې. کله مې چې یوه دوه دوده کش کړل حال مې بدل کړ. داسې احساس مې کوه چې اسمان ته پورته شوم. د په چیغو پیل وکړ هله مرسته وکړئ چې مړه کېږي. زه یې هېښ کړم. خاله فاطمې خپلې کیسې ته دوام ورکاوه. په همدې وخت کې مې د سختو چیغو غږ تر غوږو شو. له خپل ځای څخه اوچت شوم. له خیمې څخه بهر ووتلم. ګورم چې درې روږدي کسان د اوبو پر مخ د سا ورکولو په حالت کې وو. اوبه په ډېرې تیزۍ سره هغوی وړل او نور روږده چیغې وهلې چې ونیسئ، خو هیچا مرسته نشوی کولی ځکه چې اوبه ډېرې او تیزې وې. د خاله فاطمې کیسه پاتې وه. بیرته خیمې ته راغلم. خاله ته مې وویل وبښئ چې ته خفه شوې نه یې، نوره کیسه دې راته وکړه، بیا څه وشول؟ ویې ویل هغه ناځوانه زه په بشپړ ډول روږدې کړم. موده وروسته یې طلاق راکړ او وروسته مې په لوسخته کې له بل چا سره واده وکړ چې له هغه څخه د 7 میاشتو ماشوم په ګېډه لرم. خاوند مې اوس د جنګلاک د روږدو انسانانو روغتون ته بیولی دی. دا وخت د خاله فاطمې له سترګو اوښکې بهېدلې. ورته ومې ویل ته اتله یې خاله فاطمې، نن زما له خپل ځان څخه کرکه وشوه. دا موږ نارینه څومره پست او ناوړه کېدای شو، داسې ظلم خو څوک نه کوي. څو کسانو غږ وکړ راټولونه پای ته ورسېده. کله چې موږ پوښتنه وکړه ټولونکو 100 کسان له ځان سره وړي وو. 100 تنه په اوبو کې ډوب او ورک شوي وو او 3 تنه یې په ډزو وژلي وو. د دې ترڅنګ زرګونه تنه نور ژور ډوب شوي وو خو بیرته راختلي وو. ډېر کسان د پولیسو ختا او روغتون ترمنځ چې کوم واټن دی په دې ساحه کې وژل شوي او یا هم په ډېر بد حالت کې پراته وو. دا له غم او درد څخه ډکې کیسې په تیاره، سکوت، بې ژبې او ناتوانه ژوند کې پای ته رسیږي او د روږديتوب دغه وحشي وایروس 4 میلیونه کسان په خپله خیرنه لمن کې رانیولي وو. لومړۍ کیسه زه څه ډول روږدی شوم. په حقیقت کې د خپلو ځواکمنو تلویزیوني خپرونو په لوړه سطحه کې واقع وم. زما پروګرامونه د نورین د څېړنیز او پرمختیایي ژورنالیزم د ټیم لخوا چې د هغه په راز کې هم خپله واقع وم هره اونۍ یې جالبه پیښې رامنځته کولې او زما د پروګرامونو له لارې د نورین تلویزیون رئیس هم ستر باور او نوم خپل کړی و. په ورته وخت کې زما برنامو یا پروګرامونو له لارې نورین تلویزیون ته ډېر اعلانونه راټولېدل، خو له بده مرغه بیا هم د نورین تلویزیون رئیس زما معاش پر ټاکلي وخت نه راکاوه. په 3 میاشتو کې ما او نورو کارکوونکو ته د 1 میاشتې معاش ورکاوه. د پیسو پرستۍ هڅې ورځ تر بلې زیاتېده او ما په یو ډول سره د نورین تلویزیون د رئیس د ناځوانیو په وړاندې ځان غلی نیولی و. شهرت هم یو عجیب څیز و چې زه یې وهڅولم څو په خطرناکو پروګرامونو کې ځان څرګند کړم. یوه خبره وه که څه هم چې معاش یې په خپل وخت نه راکاوه خو زه ورځ تر بلې مطرح کېدم او شخصیت مې لا ځواکمن کېده. محمود رهګذر د هېواد د سینماګرانو له جملې څخه و. زه له هغه سره د یو فلم په پرانیسته کې اشنا شوم. وروسته هغه څو ځلې زه میلمه کړم. په هغه وخت کې نوموړي په بادام باغ کې یوه کوټه نیولې وه. زه نه پوهیږم چې د دا کوټه په څه خطر او څه ډول نیولې وه. زه به یې هر وخت هلته وربللم او په ګډه به مو په نوموړې کوټه کې شراب څښل.
د نورین تلویزیون رئیس په داسې حال کې چې زما د ښو پروګرامونو له برکته ډېرې پیسې ترلاسه کولې، هغه به یې په خپلو ساعتېریو مصرفولې. وخت ناوخت به یې تاجکستان ته سفر کاوه او هلته به په میلو او چړچوک کې ورک و. دی چې کله له یوه سفر څخه کابل ته راغی، ما ته یې یوه ډالۍ راوړې وه. یوه شپه مې د صوفیانو په اړه یو څېړنیزه خپرونه پر لار اچولې وه. دی هم له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلی و. دا وخت زما خپرونې په ژوندۍ بڼه خپرېدې. د خپرونې له لومړۍ برخې پای ته رسېدو وروسته د دفتر اجیر ما ته سټوډیو ته راغی او ویې ویل رئیس صاحب وایي چې کله د خپرونه پای ته ورسوله بیا زما خواته راشه. د دفتر په 4م وروستي منزل کې د مهمانۍ بیله کوټه درلوده. کله چې د خپرونې لومړۍ برخه پای ته ورسېده زه هم ورجګ شوم. کله مې چې د کوټې دروازه پرانیسته ګورم چې له خپلو 2 نورو ملګرو سره ناست دی او په ګرمه هوا کې 4 لاینه برېښنایي بخاري روښانه ده. دا زما لپاره ډېره جالبه وه. ومې ویل رئیس صاحب څه شوي دي؟ فکر کوم په تېروتنې سره مو د پکې پر ځای بخاري روښانه کړې ده. موسکی شو، د خپل ملګرو خواته یې وکتل او ویې ویل او لیونیا هغه خوند چې په بخارۍ کې دی په باد پکه کې نشته. وروسته 3 واړه وخندل. ما یې سترګو ته وکتل چې سترګې یې تنګې یا کوچنۍ شوې وې. لاندې غاښونه یې له پاسنیو غاښونو سره نښتي وو او په ډېر قوت یې غاښونه یو پر بل مښل تر دې چې د غاښونو د کړپار غږ یې اورېدل کېده. رئیس له خپل جیب څخه یو کوچنۍ کڅوړه راویسته. ویې ویل ښاغلی نستوه، پوهېږې دا هر څه $100 قیمت لري. بسنه کوي چې له دې څخه یو نوش جان کړې او په ژوند جنت ته لاړ شې. ومې ویل قدرمن رئیس صاحب دا څه دي؟ ویې ویل دا تابلیت کا نومیږي، فضایي راکټ دی، سړی مستقیم جنت ته بیایي. یو دانه مې ترې واخیست، ګورم چې خړ خاکستري رنګ یې درلود. بیرته مې ورکړ. ورته ومې ویل مهرباني وکړئ. په مسکا سره یې راته وویل چې ستا مال دی، وایه خله نوش جانې که. ومې ویل رئیس صاحب زه په تا باور لرم، مګر خپله پوهېږې چې زما له نشهیي توکو څخه کرکه کېږي. په جدیت سره یې راته وویل ښاغلی نستوه دا مخدره توکي نه دي. ته چې څه وینې دا د رئیسۍ نشه ده، $100 قیمت دی. او بیا زه خو کوم خراب شی تا ته نه درکوم. نه پوهېږم هغه مهال مې ولې په رئیس لیوني باور درلود. ومې ویل سمه ده رئیس صاحب، زه په تاسو باور لرم، خو دا کار شاید موږ ټول روږدي کړي. مسکی شو. ویې ویل ته واخله ووهه، د وهلو سر پورته دی. وروسته یې وویل که روږدی شوې مسؤلیت او جرم یې زما په غاړه. ملګرو یې هم هڅولم او ګولۍ مې په خوله کې واچوله. دومره ترخه وه فکر مې کاوه چې د ټولې نړۍ تریخوالی په همدې ګولۍ کې دی. ګولۍ مې په خوله کې وه. دوی بیا به سپارښتنه راته کوله چې شین چای وڅښه. موده وروسته یو ښه احساس راته پیدا شو. د هر ګیلاس چای په څښلو سره مې داسې احساس کاوه چې د الله او جنت لوړو ته پرواز کوم. ټوله دنیا راته په یو ځل لذت بخونکې او له مهربانۍ ډکه شوه. یو ځل مې احساس وکړ چې غاښونه مې سره نښتي دي. ژامو مې درد پیل کړ. سترګې مې تنګې شوې. په پرله پسې توګه مو چای وڅښه او له ګرمۍ څخه مو خوند اخیسته. خپل لاسي ساعت ته مې اصلا فکر نه و. زه د شپې 8 بجې له دوی سره یو ځای شوم. هېڅ مې خپل ساعت ته نه و کتلي. د شپې 8 بجې له دوی سره ملګری شوم. 3 نورې شپې مې له هغوی سره تېرې کړې وې، خو زه نه وم ورباندې پوه شوی. د شپې وروستي وختونه وو او شپې په ډېرې چټکۍ سره تېرې شوې وې. داسې فکر مې کاوه چې 1 دقیقه تېره شوې ده. خوب اصلا نه و. ډېرې بې خوبۍ په ټولو خپلو وزرې غوړولې وې. د سهار تر 2 بجو پر یو ځای پاتې شو. اشتیا له منځه تللې وه. ما له دوی څخه اجازه واخیسته څو کور ته ولاړ شم. رئیس هم غوښتل چې خپل کور ته ولاړ شم. وضعیت بالکل بدل شوی و. نشې بې هوښه کړي وو. ډېرې ځان دردی او خستګۍ ټول راګیر کړي وو. کله چې د نورین تلویزیون انګړ ته ورسېدم د قدم وهلو نوره شیمه په ما کې نه وه پاتې. ډېره سخته راباندې تمامېده. زه هغه وخت د نورین تلویزیون د څېړنیز ټیم مسؤل وم. ټولو په نورین کې زه لیدلی وم او د مدیر صاحب په نوم یې غږ راباندې کاوه. زما له همکارانو یو تن نږدې راغی. ویې ویل څه شوي مدیر صاحب؟ ځواب مې ورکړ ځان مې درد کوي. زما موټر چلوونکي نثار ته غږ وکړه. نثار راغی. ویې ویل ټوله شپه په دفتر کې پاتې شوې، شمېره مو غلې وه او زه هم خپل کور ته لاړم.
مور دې څو ځله اړیکه ونیوله او ستا پوښتنه یې کوله. ما ورته وویل چې نستوه نن شپه په دفتر کې پاتې دی. ما ورته وویل لاس مې ونیسه، خو د بیا پوښتنې کولې چې والي څه شوي دي. ما ورته وویل وجود مې ډېر سخت درد کوي. په تعجب سره یې وویل پرون سهار خو رک روغ او نورمال وي، اوس ولې داسې ضعیف شوی یې؟ ما ورته وویل چې نه پوهېږم. لاس مې ونیسه، په موټر کې مې کېنوه او کور ته مې ورسوه. موټر له دفتر څخه د کور پر لور په ډېره ګړندۍ توګه په حرکت کې و، خو ما داسې فکر کاوه چې موټر چلوونکی مې اوس هم ډېر ورو روان دی. ورته په غوسه شوم. په لوړ غږ مې ورته وویل موټر ولې سم نه ځغلوې؟ ده وویل ښاغلی مدیر صاحب، له دې څخه زیات تیز تګ یا زما ژوند اخلي او یا هم ستا. دا ډېر ژور درد له امله نږدې و چې چغې ووهم. فکر مې کاوه چې یو زنځیر لرونکی لوی ټانک زما په وجود له پاسه تیر شوی دی. په پښو کې مې ډېر سخت او ژور درد احساساوه. کور ته ورسېدم. دروازه مې وټکوله چې مورجانې مې دروازه را خلاصه کړه او راته یې وویل خیراتونه سته جانه، د شپې ولې کور ته رانغلې؟ یوازې همدومره مې ورته وویل مورجانې ناروغ وم. خپلې خونې ته لاړم. د ډېرې ژورې ځاندردۍ له امله ویده شوم. د مازدیګر شاوخوا 6 بجې مورجانې له خوبه راویښ کړم، خو بیا مې هم حالت ډېر خراب و او د ستړیا احساس مې کاوه. هغه مهال د شپې له 7 بجو تر 8 بجو پورې د سلام سرزمین ایمان خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله. مورجانې مې په خواږه غږ راته وویل موټروان دې درپسې راغلی دی، خپرونې ته نه ځې؟ ورته ومې ویل ځم. ډېر ستومانه وم، دومره ستومانه چې د کېناستلو توان مې هم نه درلوده. هوډ مې وکړ چې دفتر ته لاړ شم او رئیس ته ووایم زه نشم کولی چې نن شپه خپرونه مخته یوسم. کله چې دفتر ته ورسېدم ومې پوښتل رئیس چیرې دی؟ ویې ویل په 4م پوړ سرخي خونه کې دی. همدغه 8مه شمېره خونه د رئیس وه. په ډېر خراب وضعیت او بې حالۍ سره د رئیس کوټې ته دننه شوم. ګورم چې رئیس له خپلو هماغه 2 ملګرو سره خوښ ناست دی. برقي بخارۍ ورته روښانه ده او په پرلپسې توګه شین چای څښي. ورته ومې ویل رئیس صاحب، زه نشم کولی چې نن شپه خپرونه مخته یوسم. په غوسه شو. ویې ویل ولې ښاغلی نستوه؟ ټول خلک په ډېره لیوالتیا سره ستا د خپرونې وړاندې کولو په پار چې د صوفیانو په اړه ده د انتظار شیبې شمېري. ځواب مې ورکړ زه ډېر ستومانه او کم انرژي یم.